برېښنا په اونۍ کې د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر د برېښنا ضایعاتو پر مخنیوي ټینګار وکړ او د ضایعاتو تخنیکي محاسبې لپاره یې ځانګړې کمیټه وټاکله. حل مشکل تخنیکی سبستیشن رباط سنگی ولایت هرات. با حل این مشکل برق ولسوالی‌های گلران، کشک کهنه و رباط سنگی دوباره نرمال گردید. د برېښنا شرکت 5 تخنیکی بستونو کې د وړ مسلکي کسانو ګمارنې په موخه له 500 ګډونوالو څخه لیکنې ازموینه واخیستل شوه. مهیا شدن سهولت برق تقویتی با آماده ساختن ژنراتور 635 کیلوولت آمپر به ولایت دایکندی. این ژنراتور از سوی افغانستان برېښنا شرکت به دایکندی برېښنا تحویل داده شد.